درنو لیدونکو نن بحث کې د اوو ولایتونو د رای پر بیا شمېرنې او تفتیش خبرې کوو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو شنونکی ښاغلي نور احمد ناصري ته. ناصري صاحب ستړی مشئ، ښه راغلاست خبرې ته. درنښت. ناصر صاحب پیل به له دې وکړو چې د دغو ولایتونو پر سر لا هم جنجالونه موجود ول. اوس تازه نوي ښاغلي عبدالله د دې اجازه ورکړې چې په اوو ولایتونو کې د رای بیا شمېرنه وکړي. دغه رای شمېرنه به څومره ښه فرصت وي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي؟ درنې خور تاسو ته، ستاسو درنو لیدونکو ته، ستاسو درنو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروسته دغه څخه ګوره دا په شرایطو باندې، په شرطو باندې دغه د اوو ولایتونو بیا شمېرنه ته اجازه ورکول سوې ده. تاسې ستاسو میډیا د لارې، ستاسو د تلویزیون د لارې او د نورو میډیاو د لارې د خبرو د یو ټیم د خوا واضح سو په ښکاره توګه یې وویل چې د شکایتونو کمیسیون په اجتماعي رسنیو کې دا خبرې د یو ټیم د خوا کېږي چې موږ د شکایتونو د کمیسیون څخه دغه اخیستی دی، په اصطلاح سند مو اخیستی دی، په اصطلاح د هغو سره پروتوکول امضا کړی دی چې دغه غږ به اورېده کېږي. په دې شرط دغه اوو ولایتو ته بیا شمېرنې ته اجازه ورکړل. ناصري صاحب همدلته خبره پیدا کېږي چې دغه شرایط به څه کېدای شي. د دې تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې د شکایتونو کمیسیون او ښاغلي عبدالله دغه کار د دې لپاره کړی چې د دوی ترمنځ کومه معامله باید منځته راشي. ستاسو په نظر دغه شرایط او دغه معامله څه کېدای شي چې ټاکنې کمیسیون پرې خبر دی او شکایتونو کمیسیون او ښاغلي عبدالله ترمنځ باید دغه کارونه مخته ځي؟ بدبختانه زموږ د ولسونو خاورې په سر دي. هر وخت دوی بیچاره دي، هر وخت دوی مظلوم دي. دا مولا نصرالدین بدل د ترنانې بدل ځینې جوړه سوله، غزل ځینې جوړه سوله. تاسو خپله ولیدل چې د ټاکنو د کمیسیون رئیس یې وویل چې دا انتخابات نه دي یا ټاکنې نه دي، مذاکرات دي. نو هغه یعنې هغه یو سیاسره وه، هغه یو ښځه ده، د هغې په سترګو کې اوښکې ودرېدې د افغانستان د خلکو په حال باندې. بدبختانه وایي څه چاړه تېراوه او څه هم انا ورسته وه. یعنې مطلب دا دی چې نه د ټاکنو کمیسیون کې دا ظرفیت موږ وینو، نه دا استعداد پکښې وینو، نه دا قاطعیت پکښې وینو، او نه هم په نومندانو کې موږ دا استعداد او ظرفیت وینو. معامله چې د سوې ده کمیسیون د دوی د ضعف د مدیریت شتون ده که نه؟ ځینې داسې کړي دي چې په لوی لاس ټاکنې کمیسیون غواړي چې بدنامه کړي، د دوی چارې ضعیفې ښکاره کړي. د چا ګناه دلته ټاکنو کمیسیون که ځینې کسان چې دوی پکې جنجالونه پیدا کړي؟ ګوره ټاکنو کمیسیون نه و جوړ سوی، ټاکنې نه وې سوي. د ټاکنو کمیسیون دا نوې رهبري نه وې سوې. موږ وویل چې د ټاکنو په کمیسیون کې دا ظرفیت نشته. وختي چې دغه ټولو خبرو په مد نظر نیولو سره د ټاکنو کمیشنران باید هغه خلک ټاکل سوي وای چې په هغو کې د ظرفیت وای. ما مخکې هم درته ویل چې نه ظرفیت شته، نه استعداد شته، نه قاطعیت شته. او په دې وخت کې لکه تا چې وویله نورې ډلې هم شته. ډلې به څه ووایو، خو دغه ټاکنیز ټیمونه دي، دا هم په هغه نورمال حالت کې نه دي، په هغه حالت کې نه دي چې زړه سوی ولري د افغانستان پر خلکو، په هغه حالت کې نه دي چې د تقلب څه استفاده ونه کړي، په هغه حالت کې نه دي یعنې چې د هر ټیم هر څونه تقلب په وسه کې دی، هغه په هغه ساحه کې چې د دوی په وس او په توان کې برابر وو. ټولو ټیمونو خپل وس هیڅ نه دی درېخ کړی. یعنې داسې نه دی چې اوس یوازې د ټاکنو په کمیسیون کې ظرفیت نشته، استعداد نشته او قاطعیت نشته. خپله په ټیمو کې هم د دې پر ځای چې د خلکو په رایې باندې دوی تکیه وکړي، ډېر رایه خصوصا دغه پیاوړو ټیمو پر تقلب باندې خپل تکیه کړې ده. بله ناصري صاحب، اوس داسې هم ویل کېدل چې دغه د اوو ولایتونو په ډېر سختو جنجالونو سره د دې اجازه بېرته ورته ورکړه چې باید د رایې شمېرنه وشي. فکر نه کوو چې دا ځل به چې دغه رایې شمېرنه پیل شوې ده دا به په ډېره اسانه توګه باندې پای ته ورسېږي؟ کوم جنجالونه به پکې پیدا شي که نه؟ که دا پروسه به په ډېره نارمل توګه باندې سرته ورسېږي؟ په هېڅ صورت به په نارمل صورت باندې دا مخته نه ځي. تاسې وګورئ چې د ثبات او همکارۍ ټیم ویان او بعضې ټیمو نورو ټیمو وویلې چې موږ په عام صورت کې اجازه دې اوو ولایتو ته ورکړه چې دا نور ولایتو کې زموږ ناظرین نه وه، هغه دې هم بېرته د سره شمار سي. دا یو رقم بیخي هیڅ موږ په خوله د دې کمیسیون د دې نوماندانو موږ په خوله نسو راوړی، نظر هم نسو ورکوی. افغانستان خلک یې دربدره کړه، د افغانستان خلک یې بېچاره کړه
څوک بوټي نشي رانیوی ودرېږي د ټاکنو پایلې معلومې شي څوک کور نه کرایه کوي څوک کور نشي رانیوی څوک کور نشي خریداري کوي پروژې په ټاپه ولاړې دي روپۍ ولاړې په انتخاباتو په پروسه کې ولګېدلې بیخي په بد حالت کې موږ قرار لرو الله دې پر موږ باندې ورحمیږي دا مشران خو هیڅ دا د ډلو مشران د تنظیمو مشران او ټاکنیز ټیمو مشران هیڅ رحم او ترحم د افغانستان پر خلکو باندې نه کوي نو موږ ته بله لاره نه ده راپاته ولسونه په ډېر بد حالت کې دي په ډېر بېچاره حالت کې دي او تر دغه ځایه دي د دغو ګردو څخه تر دغه ځایه دي دا خلک وینې بهیږي هره پروسه زموږ ناکامه ده ولې زموږ هره پروسه ناکامه سي د انتخاباتو د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو پروسه هم ناکامه ده یعنې هیڅ تاسې وګورئ حتی موږ دونه بدبخته خلک یو چې زموږ په د سپورټ په عرصه کې د کرکټ په عرصه کې لا موږ یو اتفاق او یو اتحاد نه لرو هغه ته وایي چې ته ملامت یې هغه ته وایي چې ته ملامت یې موږ د ډېر بد حالت سره مخامخ یو او د بد حالت سره خو مخامخ وو مخکې هم اوس هم ورسره مخامخ یو او دا بیا ډول نور بحران رامنځته کړي موږ په اوس هم په بحران کې یو دا اوس حالت په بحران کې دی هیواد په بحران کې دی یعنی په هر حالت کې موږ په هر صورت کې موږ ناکامه راغلو د ټاکنو د کمیسیون ټاکنو کمیسیون هره ورځ دغسې لکه پرون چې دا خبره کړې روزانه داسې خبرې کوي شل دپې د ټاکنو ټایم چې دی د اعلان ټایم چې دی هغه یې شاته کړی دی نقص یې کړی دی خو ما درته وویل چې طاقت قاطعیت ظرفیت او استعداد درې سره موجود نه دي دا شان چې موجود نه وي خامخا به د ټاکنو د کمیسیون څخه درواغ هم ویل کېږي په بار بار یا د خلکو په سترګو کې خاورې پاشلي دي دوی خو قرار ناست دي ښه ډبل ماشونه خوري د ټاکنو کمیسیون او نوماندان ښه عیش نوش یې تازه دی ښه غوښې وریجې ورته مقررې دي ښه ضد مرمي کروزینګان دي ضد مرمي دفترونه دي د بیت المال پیسې دي راخې په بېرحمانه ډول ټوله که د ټاکنو کمیسیون دی که 200 میلیونه ډالره څه کمې زموږ ولاړه او زموږ خاورې په سر سوې او موږ هېڅ نتیجه د دې ټاکنو څه وانخیسته د دې پر ځای چې موږ ټاکنو ډیموکراتیکه پروسه خلکو ته یو ښه زیری ولري یو ښه الهام ولري یو ښه پیغام ولري هغه په داسې حالت کې سوله چې هېڅ هغه د یادولو وړ نه ده بله ناصر صاحب تازه د ګلبدین کاتیا په مشرۍ د سوله او عدالت ټاکنیز ټیم هم دغه بیا رايشمېرنې پروسه تحریم کړې ده د دوی دغه تحریم په څه معنا کېدای شي په داسې حال کې چې همدغه ټاکنیز ټیمونه چې دوی چیغول چې باید د 2 ولایتونو رايشمېرنه وشي که نو دوی پایلې نه مني اوس دغه تحریم کول د دوی ستونزې پیدا کول په څه معنا کېدای شي څه غواړي ما درته ویلي چې د ټاکنیز ټیمونه هم چې دي پر اصول باندې پر قانون باندې پر شریعت باندې پر بشریت پر قانون باندې د افغانیت پر قانون باندې پر یوه باندې ولاړ نه دي ټیمونه او خپله د ټاکنو کمیسیون هم هیڅ نسو ورته ویلی هغو ته هم هیڅ د ټاکنو کمیسیون ته موږ نسي ویلی خپل په منځ کې جنجالونه دي یوه ورځ یوه خبره کوي یوه ورځ بله خبره کوي تاسې وګورئ د ډیموکراتیکي پروسې مشري چې د هغه چا په لاس کې په خبرو ته یې خلک نه پرېښول د ټاکنو د کمیسیون رئیس اغلي څوک خبرو ته نه پرېښول نه تنها چې دغه دوه ټیمو د استازي وه نور یې هر چا چې خبره کوله ګوتڅنډنه یې ورته کوله پسې راولاړېدله زه وایم چې هیڅ په هیڅ ځکه نه که ټاکنو کمیسیون هم نور ستاسو په خبرو پاتې ته رارسېدلي دوی نه غواړي چې نور اضافي خبرې باید واوري دې له خاطر ټاکنو کمیسیون دوی ته وخت نه ورکولو د دې لپاره چې باید دوی پایلې تر ځایه اعلان کړي دوی ولې دغه تر دغه ځایه پورې زین راورسېدله خو تر دې دغه ټاکنو کمیسیون ډېر زیات قناعت ورکړ دوی قناعت نه ترلاسه کړی بالاخره ولې دوی قناعت نه ترلاسه کوي ټاکنو کمیسیون په دې نه کولی چې ګوره مخامخ سره ناست دي دواړه مخامخ سره ناست دي په میډیاو کې دواړه ټیمونه مخامخ سره ناست دي یو ټیم وایي چې ماته قناعت نه ده کړی بل ټیم وایي چې موږ د قانون پیروي نو که قناعت ورته ورکړی وای د میډیاو پر مخ به قناعت ورته ورکړی وای د سیاسیونو به راغوښتي وای سیاسي شخصیتونو به راغوښتي وای د دوی قناعت هغه د دوی خبره ده د دوی قناعت هغه د دوی خبره ده دوی دلته اعلاني غونډه درلودله او دوی په دې هم قناعت وکړ پاس نه که چېرې ډېر لرې لا نو د رايشمېرنې په پروسه کې د څارونکو شتون څومره مهم دی ځکه چې تر دې وړاندې هم ټاکنو کمیسیون دغه کوم نوماندان چې ځانونه نوماند کړي دي دوی د دې نیوکه درلوده چې ګواکې درغلي شي ده اوس بیا یو ځل د حکمتیار ټیم داسې نور ټیمونه دي چې وایي دوی څارونکي خپل نه لیکي ځکه چې په دغه پروسه کې ډېر زیاته درغلي شي ده که چېرې د دوی څارونکي ګډون نه کړي څومره به دا پروسه د دوی لپاره د منلو وړ نه وي
خو ما مخکې خورې درته وویله چې زموږ جنجال برانګیز خلک موږ لرو که ټاکنیز ټیمونه دي کوموار کار دی په هغې کې باید موږ جنجال جوړ کړو په هغې کې باید موږ مشکل جوړ کړو په هغې کې باید موږ ستونزې جوړ کړو نو خو باید د ټاکنو کمیسیون ټولو خلکو ته قناعت ورکړی وای ټولو ټیمو ته یې قناعت ورکړی وای ولسونو ته یې قناعت ورکړی وای ځان ته یې قناعت ورکړی وای هغه شی چې و که یې ظرفیت نه درلودی په اوله ورځ تر ټاکنو مخکې چې دوی مقررېدله موږ دغه ته خوشحاله یو موږ د ولس غم نه یې اخیستی موږ هر یو چې که معینیت راکوې که وزارت راکوې که سفارت راکوې که معاونیت راکوې که د ټاکنو کمیشنري راکوې که یعنې په هر شی که دغه وظیفه موږ ته راکوې خو رایه که که نه راکوې موږ راولاړېږو موږ وایو چې دا رژیم هم بد دی زه په یو میډیا کې یو د چا سره ناست وم ول مخکې چې دا چین ته دا لیست تللی زما نوم پکښې و خو ښه لیست و قناعت بخشه لیست و اوس چې زما نوم نشته پکښې نو قناعت بخشه لیست نه دی دغه خلک معقول نه دي موږ په هر شي کې غواړو چې جنجال جوړ کړو موږ په هر شي کې غواړو چې مشکلات راولو او خپله که استعداد لرو که ظرفیت یعنی که استعداد یا ظرفیت نه لرو هم هغه موقف چې موږ ته راکول کېږي د خدای په حضور کې د ولس په حضور کې د بشریت په حضور کې د انسانیت په حضور کې په هر حضور کې چې هغه استعداد او هغه ظرفیت څوک نه لري د هغه تاسې وګورئ 4 صدراعظمان 3 صدراعظمان د انګلستان د پر یو بګزټ پر توم باندې استعفاوې سمدلاسه ورکولې یعنی بدبختانه موږ د یوه ماموریت څه استعفا نه څه ورکوئ په ریاست څه کوې معینیت څه کوې وزارت څه کوې زموږ یوه کړه لاره پر انساني او بشري او زموږ پر قانون باندې برابره نه ده په ولسي جرګه کې مو څه حالات دي پر قانون باندې په کرکټ کې مو څه حالات دي په ټاکنو کې مو څه حالات دي اوس یوه ډېره اساسي موضوع چې هغه تر اوسه پورې ځینې نمایندان چې پرې قناعت نه کوي هغه د 130,000 رایو د باطلېدو خبره ده چې دوی باید دغه رای باطلې شي فکر نه کوئ که چېرې دغه رای باطلې کېږي هم د دوی بیا شمېرنه کې ډېر زیات وخت به ونیسي که چېرې باطلېږي څومره د ولس حق سره به جفا وي تاسې وګورئ هیچ چاته پروا نشته د ولس سوال د هیچا سره نشته د یو ټیم سره هم نشته نه څوک د ولس پروا لري تاسو د دوی څرګندونې وګورئ تاسو د دوی یو د بل شاهدۍ وګورئ چې یو د بل سره شاهدۍ سره ادا کوي په ټلویزیونونو کې ناست دي نو یو ښکنځل یې په لوړه سطحه نه دي کړي که په ټیټه سطحه ښکنځل سره کړي د دغه انتخاباتو د پیلو څه به دغه نوماندان څه خوند واخلي دا ولس په څه خوند واخلي ولس په څه باور وکړي په اول سر کې بدبختانه د 40 میلیونه نفوس څخه 1 میلیون یا څه کم یا څه اضافه رای استعمال شوې چې دغونه د دولت کارمندان دي دغونه پوځیان دي یو بد حالت وي دي په دې دغو کې چې دوی دا د میلیونو سره وایي سړی زه خو د شرم ډېر احساس کوم چې زه دا میډیاو ته ناست یم او ولسونه د شرم احساس کوي چې دغسې مشران الله پاک پر مقرر کړي دي پر حاکمان کړي دي ډېر د افسوس سانه ده او ډېر د بدبختۍ سانه ده یعنې که 1,10,000 رای باطلېږي د قانون د مخې دې باطلې شي که سیاحت پیدا کوي هم د قانون د مخې دې دغسې سیاحت پیدا کړي زه د دوی دغه استدلال ډېر یو طفلانه او ډېر د کوچنیانو او د افغانستان د دشمنانو کار بولم بلې ناصري صاحب اوس رښتیا هم همدغه رایې د دوی ترمنځ جنجال پاتې ده که نه د دې تر شا ځینې نورې موخې هم شته چې ځینې ټاکنیز ټیمونه د دغو جنجالونو په راپورته کولو سره غواړي چې دغه امتیاز ترلاسه کړي رښتیا هم دغه رایې جنجال ده که نه نور څه هم شته تاسې وګورئ وایي چې ما مخکې درته وویل که زه نه یم پر دې پوسټ باندې پر دې چوکۍ باندې پر دې دغه ته زه نه رسېږم نو بل څوک دې هم نه رسېږي موږ داسې یو غلط سیسټم لرو موږ په مغزو کې د وطن پرستۍ احساس ډېر کم دی د وطن مینه او محبت کم دی چې د خلکو مشکلات ستونزې بدبختۍ وژنې تاسې وګورئ موږ د ورځې سل نفره د میډیاو څخه نفر لرو چې وژل کېږي د افغانستان د ملي اردو سرتېري بې ګناه ولسونه او طالبان یعنې 100 200 نفره د ورځې موږ شهیدان لرو چې هره ورځ ټاکنې ځنډول کېږي موږ هلته د سولې په پروسه کې شاته راځو د افغانستان دولت د سولې په پروسه کې شاته راځي زما په نظر باندې
ترحم مهرباني د افغانستان پر ولسونو باندې د دغه سره اقتدار حاکمانو هیڅ وجود نه لري. بل اوس ناصر صاحب وروستۍ پوښتنې ته راګرځو چې ټاکنو کمیسیون ته خپل نمایندانو ته ولس ته کوم د څار بنسټونه چې د دوی مسؤلیت څه کېدای شي چې داسې پایلې د اعلان کړي چې نه د وخت ځای شي ټولو نمایندانو ته د منلو وړ وي او ولس ورسره راحته شي. اصلا د ټاکنو کمیسیون کې دا ظرفیت وجود نه لري. اصلا په د ټاکنو په کمیسیون کې دا استعداد وجود نه لري. اصلا د ټاکنو په کمیسیون کې د قاطعیت وجود نه لري. یعنی چې او خپل په منځ کې دوی سره ټکر دي، خپل په منځ کې چې میټینګونه سره کوي، خپل په منځ کې سره ټکر دي. د حواله سره باید دې حالت ته نه وای رسېدلې، دونه بدبختي نه وای پکښې راغلې. د افغانستان خلک یې دغ بداره کړه. د افغانستان د خلکو دغه ټیمونه او دغه د ټاکنو کمیسیونونه دا د افغانستان د خلکو دشمنان دي. دیو ته د الله سزا ورکړي. د افغانستان د خلکو او د ولسونو هیڅ په واسه نه دي. هغه چې په واسه یې وه یا میلیون یا څه کمي یا څه اضافه هغه رایې ورته ورکړې. بدبختانه د ټاکنو کمیسیون دا استعداد نه لري او د منلو سیستم چې دی، د منلو سیستم په موږ کې هیڅ رواج نه دی. زموږ ایماني او وجداني وظیفه پر دې باندې نه ده قایله سوې یا دې ته نه ده متوجه سوې چې موږ د منلو سیستم اختیار کړو. ما تا ته د خندا وړ خبره درته وکړه، یعنی د کرکټ په چې د سپورټ نه سیاست دی نه د سیاست ډګر دی، په هغه کې لا موږ یو د بل سره جوړ نه یو. نو زموږ حالات به څنګه وي؟ هم به خلک په عذابېږي، هم به خلک تر دې نورم بېچاره کېږي، هم به بدبخته کېږي خلک، هم به اقتصاد خو لري نه خلک، هېڅ وجود نه لري د خلکو سره اقتصاد. هغه یوه مړۍ ډوډۍ هم نه لري. تر دې به نورم بدبخته کېږي، کورنۍ ستونزې به جوړېږي، خودکشۍ به ډېرېږي، دغه حالات به ټوله سیستمونه خرابوي. یعنې دې داسې فرض کړه چې یو هېواد د یو انسان وجود فرض کړه، یعنې که دې سترګه درد کوي ټوله وجود یې نارامه دی، که دې غاښ درد کوي ټوله وجود یې نارامه دی. دغه اوسنی حالت د افغانستان د خلکو په ښېګڼه او ښېرازۍ باندې نه تمامېږي، بلکې په بدبختۍ او په سرګردانۍ باندې تمامېږي. مننه ژوندی سي ناصري صاحب دا چې خپرونه ته راغلی. تشکر مننه ستاسو. تمام